سلامونه ملګرو د روژې میاشت روانه ده. لږه به په دې خبرو وکړو د روژې بنیادي مقصد څه دی، د روژې مغز څه دی، روژه ولې راغلې ده، او بیا موږ او تاسو هغه میاشت چې د هغې استقبال کول د هر انسان دپاره یو قسم ډېر لوی غنیمت دی. خو دغه میاشت موږ او تاسو څنګه تیرو، خاطر به نه درنو په دې باندې به لږه غونې خبره وکړو او د زړه په غوږونو به یې واورو. که چېرته زما 2-3 خبرې د خلکو په کار راشي نو زه دا حقیقي ګټه ګڼم. یو وړوکی غوندې ریسرچ مې کړی دی، دا در سره شریکومه. د دې ځای نه به شروع کړمه. د حدیث شریف مفهوم دی او دا اتنټیک حدیث دی چې هر هغه څوک چې هغه خالص د خدای د رضا دپاره روژه ونیسي نو د ده تیر ټول ګناهونه چې دي معاف کړی شو. یو دا. بل حدیث شریف مفهوم دی چې که چېرته په دغه قیمتي او په دغه مبارکه میاشت کې ستاسو رویې بدل نه شوې، ستاسو کردار مثبت نه شو، ستاسو د لاس خپو ژبې نه بد رد سپکاوی کنځل هم هغسې واته، نو الله تبارک وتعالی ته ستاسو یوازې د خوراک بندولو یا د اوبو بندولو د لوږې د تندې هیڅ پروا او هیڅ ضرورت نشته دی. اوس په دې باندې زه تاسو ته داسې خبره کومه چې هغه د نن دور د چاپیرچل سره زه تړمه. دا خبره نه روایتي خبره کومه او نه داسې څه په تاریخونو کې ځم او نه درته نور څه ویمه، خو زمونږ او ستاسو ژوند د دې روژې سره څنګه تړلی کیدی شي او څنګه ښایسته کیدی شي، دې باندې لږه خبره کول غواړم. رښتیا خبره دا ده، روژه د رویې د بدلون میاشت ده، روژه د مثبت کردار د لوبولو میاشت ده، روژه د وخت د صحیح استعمالولو میاشت ده، څه ته چې ټایم منیجمنټ وایي. روژه د هغه بېوسو خلکو، د هغه وږو تږو چې هغه د کال 12 میاشتې ډوډۍ نه مومي، د هغو د احساس د ژور زړه ته د کوزولو میاشت ده. روژه د خپل چم ګاونډ د ساتنې میاشت ده. روژه په معاشره کې د مثبت پرمختګ د کولو میاشت ده. روژه خپل ولس له شعور، پوهه، قلم، کتاب، علم ورکولو میاشت ده. روژه د قرآن او د احادیثو هغه بنیادي خبرې چې په هغې انساني ټولنه ښایسته کیږي د هغې د خورولو میاشت ده، د هغې بل ته د رسولو میاشت ده. خو ولې له بده مرغه په خصوصي توګه زمونږ په پښتنه منطقه کې او بیا په دې ملک کې روژه مونږ څنګه ګڼو؟ روژه ټوله ورځ د اوده کېدو زمونږ دپاره میاشت شي. په روژه کې زمونږ ټول کارونه، هغه که دفتري کارونه یې، هغه که سیاسي کارونه یې، هغه که د بیروکراسي کارونه یې، هغه ټول ودرېږي او بانه دا شي. نه، دا د روژې میاشت د روژه ده. روژه زمونږ رویې نورې سختې شي. چپ شه ګورې روژه مې نه ده نیولې او مازغه مې کار نه کوي او اوس به دې دا مازغه ووهمه. رښتیا خبره دا ده چې زمونږ دا روژې څنګه چې ما 2 احادیث تاسو سره شریک کړه او د هغې مفهوم چې خالص د الله دپاره روژه نیوه، د دې معنی دا نه ده چې الله ته بس تاسو د روژې ضرورت دی. د الله دپاره د روژې نیوو اصل معنی او مقصد دا دی، الله تعالی ته د خدمت ضرورت نشته دی، د هغه د مخلوق خدمت په اصل کې د الله خدمت دی. د دغې نه مطلب زه دا اخلمه، زما چې خپل کم تحقیق دی، چې د الله د هر مخلوق سره، هغه نه یوازې انسان بلکې دې کې ځناور هم راځي، دې کې مرغان او چې څه شی تاسو وایئ مخلوقات ډېر زیات دي، څومره میلیون دي. دا د دغه مخلوقاتو سره ستاسو رویه، ستاسو لهجه، ستاسو سوچ، ستاسو احساس یو دم بدلیده دي. ملګرو دا روژه رښتیا خبره دا ده چې د دې روژې نه مخکې چې 11 میاشتې که مې تېرې شوې نو ډېر داسې خلک دي چې دې 11 میاشتې پس هغو ته دا موقع میلاو نه شوه چې دا روژه له په لاس راشي. دغسې دا روژه چې تېره شي نو کیدی شي په راروانه روژه کې موږ او تاسو ته دا موقع میلاو نه شي چې بله روژه موږ ووینو. روژه چونکې یو داسې عمل دی چې دا د الله او د بنده ډېر ذاتي عمل دی، ډېر ذاتي. نو الله تعالی دې ته ډېر زیات خوشحالیږي، نو د بخښنې چانسز پکې هم ډېر وي، څنګه چې ما ووایي چې ګناهونه معاف کېږي. خو که چېرته ستاسو دا روژه د دې دپاره ده چې تاسو پکې د الله، موږ خو یو چې د الله دپاره، خو تاسو وایئ چې نه ما خو نیولې ده نو کور کې په ښځه باندې هم دباو، په بچي هم دباو، په ګاونډي هم دباو، که د ټکسي ډرایور دی نو هغه هم دباو کوي، کلنډر هم دباو کوي او دفتر کې، نو دا بیا د الله دپاره نه ده، هسې وږي تږي پاتې شوی، هېڅ معنی نه ده. اوس به راشم دې له دا که موږ په اسلامي توګه ویو، که په ساینسي توګه ویو،
که په عقلي توګه وی او که په معاشرتي توګه وی او روژه د دنیا د ټولو نه اهم عمل ډیکلیر شوی دی. ستاسو په وجود کې د کال 11 میاشتې هره بلا موږ وخورو، غوړې، زیړې، تړې، جوسونه، اوبه، سابه، سوکړک، ډوډۍ، ګډان، دا ټول لاړ شي نو دنده د انسان په وجود کې چونکې بسیارخوري، رحمان بابا وایي چې کم خوراک سړی نږدې که فرښتو ته، هر سړی چې بسیارخور شي بسیارخوار شي. بسیارخوري خامخا په وجود کې څه نقصان را پیدا کوي. نو دا 10 ورځې په روژه پاتې کېده یا یو کم 10 ورځې ستاسو په وجود کې چې کم نقصانات دغه خوراک کړي یا د وجود کومه حصه راوتي یا خېټه غټه شوي یا نورې سل مسلې او مرضونه دنده جوړیږي دغه انټیک یا د خوراک د وجې نه، نو د روژې دا پوره میاشت چې دا زمونږ ډیټاکسیفیکیشن کیږي، دا پوره وجود پاک شي. خو که چرته د روژې په اصل معنا موږ پوه شو نو نه یوازې زمونږ وجود پاکیږي بلکې زمونږ روح هم د روژې سره پاکیږي. خو که چرته زمونږ رویه ښه شي، زمونږ لهجه ښه شي، زمونږ سوچ ښه شي، معاشرې ته زمونږ اپروچ ښه شي، نو روژه په ساینسي توګه، په اسلامي توګه، په علمي توګه، په معاشرتي توګه هغه میاشت ده چې په وجودي توګه او په روحاني توګه زمونږ په پورا وجود او روح کې جارو وهلی کېږي، دا پاکیږي، دا پیور شي، دا خالص شي. خو که چېرته د استعمال موږ صحیح وکړو، ملګرو تاسو وګورئ روژه کې موږ ته سحر پشمنۍ، بیا هغې پسې مونځ، بیا د قرآن په بنیادي تفسیر باندې ځان پویه کول، بیا نور علمي کتابونه ویل، بیا د ماسپښین مونځ، بیا خپل روټین چلول، بیا د مازدیګر مونځ، بیا خپل روټین واک کول یا ایکسرسایز کول یا لږ ګیم لتله، بیا د ماښام روژه ماتې، بیا د هغې سره مونځ، بیا د ماسخوتن مونځ، تراویح. یعنی دا یو ډېر ښکلی روټین موږ ته میلاویږي. خو موږ چې سهار څه په اودو باندې په پټو سترګو پشمنۍ وکړو، یو 2-3 نړۍ واخلو، څوک خو پکې پشمنۍ هم نه کوي، دا د نوي دور ځوانان موږ او تاسو ټول پیغلې، موبایل ګیمونه، پبجي، د شپې یو څه بل څه، نو زمونږ روح هم ډسټرب دی، وجود مو هم ډسټرب دی، ټایم منیجمنټ نشته دی. نو نه په پشمني پوه شو، نه بیا په سهار ماسپښین پاڅو، دفتر ته هم رانه شو، کار هم ونه کړو، او ټوله بانه مو دی که مور اواز کوي چپ شه روژه مې ده، که پلار اواز کوي روژه مې ده، که خور اواز کوي. نو آیا هغه حدیث چې ما ووی چې روژه خالص د خدای لپاره نیولې نو دا د خدای لپاره شوه که نه؟ دا خو موږ په خلکو باندې خرڅو. لہذا دا به مې عاجزانه التجا وي چې د روژې بنیادي مقصد د معاشرې ښکلا ده، په معاشره کې امن او سلامتیا ده، خپل ګناهونه سیزل دي. لکه یو ځای کې ما کاته چې روژه چې در دی مثال د میراتن ریس دی، یوه منډه ده. منډه د څه دپاره؟ د ثوابونو دپاره، د ټایم منیجمنټ دپاره، د ښه خوی دپاره، د ښه اخلاقو دپاره، د انسانیت د سوچ دپاره. نو ته چې دا ریس لګې که نه، دا ټول د انسانیت کې یو مثبت کردار لوبې، نو په دې ریس کې ستا په اوږو باندې بوج څه دی؟ ستا بدنیتي ده، ستا تنګ نظري ده، ستا ګناهونه دي، ستا په معاشره کې ډسټرکشن دی. نو د دومره لوی بوج سره ته دا منډه نشي وهلی، د روژې منډه نشي ګټلی. لہذا د ګناهونو، د بدنیتۍ، د تنګ نظرۍ یا روژه په بل د خرڅولو دا ټول ګن چې دی، دا بوج به کته کېدی، په دې ریس کې به منډه وهئ، نو تاسو به ګټه وکئ. او د عام سړي په ژبه کې لیمن چې څه ته وایي روژه د سیل میاشت، د سیل، په دې کې ډېره لویه ګټه کېدی شي. دا زمونږ د باقي 11 میاشتې د دې روژې په بنیاد ټیک کېدی شي. خو موږ څه کړي؟ پوره روژه موږ ډېره ډسټرب ساتلي، او داسې روژه چې راځي که نه، هلکه روژه را روانه ده او مړه داسې او هغسې، یو ټینشن موږ اخیستی. روژه خو ډېره د ښکلا میاشت ده، روژه خو د علم، د پوهې، د زده کړې میاشت ده، د مثبت مکالمې میاشت ده، په خپل چاپېرچل د پوهېدو میاشت ده، د قرآن نه د زده کړې میاشت ده. دا ولې موږ داسې بوج اخلو؟ لہذا زما به التجا دا وي، یو خو دا ټول پښتانه له بده مرغه زمونږ زیاتره آبادي چې ده نو هغه موږ نسوار کوو یا سګرټ کوو. نو چونکې په مازدیګر کې زمونږ د وجود نیډ یا ضرورت راپېښ شي دغه نسوارو ته یا سګرټو ته، ګلوکوز لیول ډاون شي، نو په هغه ټایم کې موږ شعرونه کوو، لانجې کوو، غیمې کوو، ځکه چې ضرورت خو زمونږ بل څه ته یا نسوار ته یا سګرټ ته. نو یو دې چیز کې ډېر زیات خیال وکړئ. مازدیګر کې که تاسو په ځان قابو نه یې، په خپلو جذباتو احساساتو، بازار ته مه وځئ، بس کښېنئ کور کې، غیمې سره کوئ. یوه. دویمه ده چې دا خبره هم ذهن کې کېدی، زمونږ خویندې، میندې، بچۍ د دې ټولو هم روژه دا روژه یوازې د سړو نه یا زمونږ نه
نو هغو سره په کټوۍ پخولو کې هم مدد کوئ، په ځای جارو کولو کې هم مدد کوئ، چېرته ماشوم نو هغې نیوو کې قلارولو کې هم مدد کوئ. یقین په خدای وکړئ زه کله کله دا پښتنې معاشرې ګورم زما زړه ودردېږي، چونکې زمونږ خپل خلک دي او دا یوازې ستاسو قصه نه ده، دا زمونږ د ټولو د کورونو قصه ده. زیاتره پښتنو چې مونږه داسې وي لکه زمونږ د مور یا خور یا بچی یا ښځې دی چې روژه نیولې نه او روژه ما نیولي. ښه بیا د رستخان باندې انساني 15 منټه یا کجوره لیټ شي یا جوس کول لیټ شي یا اچار لیټ شي یا څه انګلی لیټ پوخ شي، نو دلته به مونږه پوره 8 غنټې 10 غنټې 20 غنټې روژه نیولي، خو دا 15 منټه به بیا مونږ په دسترخوان صبر نشو کولی. زر راوړه تا ته اوسه پورې پته نه وه او څه دې کول، نو مونږ خپله روژه هم ګډوډه کړو. زمونږ د ښځې د خور د مور هغې باندې هم هغه په روژه ماتي کې یو غویما یو لانجه یو قصه. لہذا ډېره لویه میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د وخت د منیجمنټ میاشت ده. راځئ چې ټول په شریکه باندې د دغه روژې په ډېر ښکلي ډول سره دې سره یوه مینه وکړو، څنګه چې د دې استقبال مونږ کوو چې دا په ښه ډول باندې روزخت هم کوو. روژه بیخي په ځان بوج ونه ګڼو او په خصوصي توګه خپلې رویې په روژه کې یو دم بدل کړو. هم هقسې دفتر ته ښه چابک راځو، ښه فرش وو، ښه تازه وو او په خلکو کې یوه هیله یو هوپ خور کو چې دا روژه مونږ په ځان بوج کو. سوچ کوئ ملګرو، نو مونږ به هغه چاته چې هغه روژه نه نیسي، هغه د نورو مذاهبو سره تړون لري، نو هغو ته به مونږ څنګه یو موټیویشن ورکو، څنګه به یو کریج ورکو چې ښه ابو چې تا روژه نیولې ده نو ویښته دې به بر دي او ګډ وډ او بېحاله او دفتر ته نه راځي. او بیا زه دا ګڼم چې څومره چې روژه لوی عبادت دی، دغسې د دې روژې سره سره دا هم لوی عبادت دی چې مونږ چې هر کار کوو، که دفتر کې څوک د ګریډ 22 آفیسر دی او که څوکیدار دی یا پی ام دی صفایي والا دی، دا ټول انسانان دي مونږ ته محترم دي. دا هم لوی عبادت دی چې خپل کار ډېر په ښه ډول سره مونږ سرته ورسو. که مونږ صفایي کوو نو چې هغې کې هم ایمانداري وکړو، او که 22 ګریډ کې څوک آفیسر دی نو چې هغه هم په ایماندارۍ خپل کار وکړي، نه چې روژه بانه کی یا خپل ډال کی. روژې ته ډال ویلی شوي دي، خو هغه د څه شي ډال چې دا به په آخرت کې ستاسو لپاره د ډال شکل اختیاروي. ډال یعنی تاسو به بچ کوئ د دوزخ د اور نه. دا د مغفرت میاشت ده، دا د دوزخ د اور نه د بچ کېدو میاشت ده. خو داسې ډال نه چې موږ دلته خپل کارونه نه کوو یا دلته په ښځو دباونه کوو یا خپل د رور او ترزو سره په پوله پټي شر کوو او بیا بانه کوو چې روژه مې ده. مهرباني به کوو دا پښتانه به د دې روژې نه ځان سره دا ژمنه کوو، دا یو قسمه سوګند به پورته کوو چې موږ به روژه دومره په ښه سوچ، په مثبت رویه، په یو سافت انداز باندې تیرو چې دنیا ته دا پته ولګي چې واقعي پټان جانې او رمضان جانې چې دی روژې ته په مینه کې دی. دا یوازې دا نه ده چې زه صرف دا توره پورته کړم چې زه خو روژه نه سمه، خو دلته مې خلک د مرۍ نه کلک نیولي دي. بل زما به دوکاندارانو ته، ډرایورانو ته، یعنې ډیلرانو ته چې د ژوند د هرې شعبې سره تعلق ساتي، هغو ته به مې دا التجایي خپل کار کې مخلصتیا پیدا کړي. ذخیره اندوزي مه کوئ، څیزونه مه ګرانوئ، ملاوټ مه کوئ، په الله کلک یقین ساتئ. د حلالو 10 روپۍ دا زما ایمان دی چې دا د حرامو د 10,000 روپو نه زیات کار کوي. خو کاش که موږ په دې باندې پوه شوې نو لږ خپل په چاپیرچل کې په خپل اختیار باندې د هر چا دکان دی، سرکار ته مه ګورئ، هغه نه خو شی خطا دی، بل چاته هم مه ګورئ، په خپله ریټونه راکم کوئ. روژه ده، صدقې به ورکوئ. غټه صدقه دا ده چې یو سفید پوشه انسان سره تاسو په سودا کې ارزاني وکئ، تاسو ملاوټ ونه کوئ، ښه څیزونه ورکوئ. به هر حال خوشحاله اوسئ. ما وی چې د یو پښتون په حیث، د یو مسلمان په حیث، د دې خاورې د یو بچي په حیث خپل د برخې آواز هم تاسو سره شریک کړمه. دا روژه دی پښتنو ته د امن، د خوشحالۍ، د علم، د پوهې او د شعور زیری راوړي. خدای دې وکړي چې راتلونکې روژه هم زموږ نصیب شي. د لوی الله په امان.